موسی علیه السلام یو خزه ورته راغله او هغه ورته ویل چې حضرت ما ډیره عظیمه ګناه شوې ده. وایي څه ګناه درنه شوې ده؟ وایي جړل، په چغو چغو یې وجړل. ورته وایي ای موسی علیه السلام زمانه داسې ګناه شوې ده زه رب العالمین تخکاره کولی نشمه، ما ته حیا راځي. موسی علیہ السلام ورته فرمایل اے بی بی څه ګناه ده؟ دی ورته په چغو چغو باندې وجړل. ورته وی اے د رب العالمین کلیمه مانا بد عملی شوی ده، بیا د هغې بد عملی نه زما امید پیدا شو، د هغه امید زما پیدا شو دنیا ته راغی. هغه زما بچو زوی رب العالمین تی راکو. اے موسی کلیم الله هغه بچه ما ملکو، بیا می په دریاب باندې لاهو کو. اے موسی علیہ السلام مانا دومره خراب ګناه شوی ده، یو رانه بد عملی شوی ده، بل می قتل کړی دی. موسی علیہ السلام تی مخ واړو. ورته وی اے بدبختی ښځې لاړه شه، تا دومره لوی جرم کړی دی. موسی علیہ السلام مبارک می روانی دو. جبرائیل علیہ السلام راغی. ورته وی اے کلیم الله، اے دا اللہ کلیمان تا تا پتہ نشتا دی دے خزیلا دا توبی دروازہ کھلاو دا توبہ دی اباسی. موسی علیہ السلام مبارک توی اے دا رب العالمین کلیمان دا دین بدترین انسان در تو نخیمان او جبرائیل امینہ ضروری راتوں خایا دا دین بدترین انسان سوک دے. ورتوی اے دا رب العالمین کلیمان دا دین بدترین انسان امتی دا جناب محمد الرسول اللہ اگا امتی دے چاگی تا ازانوشی اللہ اکبر او دی دا رب العالمین کور تا ورنشی دی دا غمول قضا کی اللہ رب العالمین تا دا دی زناننا او یا ذرا کرت دا غضب پا نظر دا انسان تا گوری دا انسان اللہ تا دیر ناخوخ دے دا توبی دروازہ کلاو دا صدی خیل لی عزیزانو منز اہم فریضہ دا منز ما تاثل دا او 10 فضائل مخ کی جمعہ بانے بیان کل دارنگ دا منز متعلق منز دا سے جوڑاول پکار دی چھ منز تا ادرے گے خپل رب سره بد رابطه وي. من مانځه کې ولاړیو مانځه کې ولاړ دلته یو زړم بهر ګرځي صاحب قسم دې چې مون شو کنه بیا بداسي وي ښا. امام زین العابدین رحمه الله دنن ولاړ دی د حسنین مبارک او بچی دی د جناب محمد رسول الله نو سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام د حسنین متعلق سے فرمائی امام زین العابدین رحمه الله منځ ته ولاړ دی د جمعات په چت باندې اور ولګي دلو امام زین العابدین تا چې کم کسان دنه ولاړو او بهر لاړ اواز شو بره اور لګي دلې دی آغا خلق د جمعات نه بهر لاړل امام زین العابدین आवाज پاتې شلو आवाज ورته کېږي اے امام زین العابدین د جمعات نه بهر را اوزا په جمعات باندې اور لګېدلې دی. امام زین العابدین رب العالمین ته ولاړ دی. امام زین العابدین مانځ کې قرآن الولی سورت واقعی شروع کړی دا نیمه ترا ورسیدلا आवाज ور تراغه امام زین العابدین اور لگے دے لرگی را غرزیگی دروازہ در تبندیگی و امام زین العابدین باہر راشا. امام زین العابدین رب العالمین تولار دے دچا آواز ناوری امام زین العابدین تا بار بار آواز کی دلو اور لگے دے لمبی اسمان تخیجی اور لگے دے لمبی خیجی
امام زین العابدین رحمه الله منز خلاص کو سلام وګرځولو د جمعات نه بهر را اوتلو خلق ګوري جمعات کې غرغنډي دي اور لګېدلې ده امام زین العابدین چې بهر را اوتلو جامع وسندلی خلق ورته حیران دي ورته وای امام زین العابدین دنن اور بلې دلو ته پزان پوی دلینا اورته او فرمایل والله العظیم دا د دنیا اور دی چا سره چې د آخرت د اور غم وي د دنیا په اور باندې پروا نه لري هغه د دنیا اور تصور وای تاسو د دنیا د اور نه راولما مال د آخرت لمبه را یاد شولي ما ول د آخرت اور سره بسکه سرنګ د منځو صفات کې یو خزه د مدینه منوره کې عزیزانو د آیات ساتي ګوره ښا زدا دوه کې ډبلې زکه د خزه او د سړی بیانوم چې په خزو کې مداسه خزه شتا خزه لګېدو تنوري اچولې واقعي کې د روټۍ د پخولو ټیم بالکل برابر دی د زنانه او د تنور د ګرمېدو خپل ټیم بیا دا غینه چې روټۍ روستو شي بیا غسنه راځي مؤذن اذان وک الله اکبر الله اکبر دې خزه ول داسې چللې چې دا اوس د اذان ټیم دی د مانزه ټیم دی ماتا د الله د خوانه ارشاد دی چې منځو کا او دلته تنور دی به روستو روټۍ پکې پخوم خو سم مانزله او داسې زر زر برابر کو ودرې دله مانزله چې مانزله ودرې دا د 2 کالو ماشوم بچی دی شیطان لعین راغی ودای د لاسونو اونیولو دی تنور غاړې ته راوستلو او دا ماشوم دلته سکونډلو جړلیا د مور د شیطان ورغه وسوسه ورچي بچی دی تنور غاړې ته لاړو تنور ته به ودانګي ته دلته په مانزه ولاړې مونږ مات کا هغه سوچم نه دی مونږ کوم په مانزه ولاړم بیا هر تراغه شیطان لعین دا ماشوم واغستو تنور ته وګرځولو خزه تویزا بچی دی تنور کې پروت ته دلته بیغم مونږ کوا هغه چې سلام وګرځولو تنور تراله چې ویلې دل بچی لاندې پس کروټو کې د تنور په مېز کې پروت کې اوس کروټو سره لوبې کوي سیوا سکروټو سره لوبې کولې یقین دیته وای الله دې زمونږ یقین مضبوط کړي مونږ ته چې اودره دا هغه ځان ته یقینو چې شیطان ورته وسوسه ورچي دی وخت ایمان نورم مضبوطیږي او چې کله بچی لاړو دا زنانه راغلاو دای نه غنل چې ما په دې تنور کې 2 منه خشاکه چولې دي لاسکو بسم الله الرحمن الرحیم بچی د سنگلونو اونیولو چې بار را اوچت کو د بچی دا سنگلی دومره یخوي تابر کو په بو کې دن نچا غرزولې دي شیطان چې دا حالات اولیدلته نه روان شو عزیزانو مونږ یقین غواړي مونږ چې کله مونږ شي عیسی علیه السلام مبارک عیسی علیه السلام هغه پیغمبر دی عزیزانو چې الله جل جلاله لوی شان ور کړی یو ځل په لار روان دی د سمندر په غاړه باندې عیسی علیه السلام ودرېدل یو خپل شان مرغۍ دراله په دې خورو کې ځان لیت پلید کی او بیا د دې ځنه دب وخیلان دي سمندر ته لاړ شي سمندر کې غوپه اوخي وزر پکې داسې کی بیا را اوچت شي بیا داسې راشي په دې خورو کې ځان خړ را خړ کی عیسی علیه السلام ورته دلک ولاړ دی چې خدای دا لاسه مسله ده دا مرغۍ 15 ځله لاړ دی او بوته او 15 ځله دی او چې تراله عیسی علیه السلام چې دا حال ولیدل حیران شو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یا رب العالمین دا عجیب درات اخودلا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغ ورتوی اے روح اللہ اے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د جناب محمد رسول اللہ ہر امت چی گناہ او کیو د گناہ نه بعد مانز تراشی صحیح طریقے سره منز ادا کی او دسی صحیح طریقے سره کړي وي صحیح طریقې سره رب العالمین ته ودرېږي رب العالمین بھئی دولان دی گناهونه په دې ډومبي لامبلو باندې معاف کی معنا دا د سحر مونږ دی بیا دا بل ځل باندې دا د ماسپخین مونږ دی دا رنګ دا دریم چکر د دې مرغې دا د مازیګر مونږ دی
دا سلورم چکر د مرغی دا د ماخام مونږ دی او سلورم چکر د ماخام سلور دریم د مازیګر سلورم د ماخام پنځم د ماخستن دومره وخت چې دی بنده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امتینا او د الله د بندنه ګناو شي الله جل جلاله وي دا ګناه دی یو مانځنه بل مانځه پورې معاف کړي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یو هو دا هډر لوی شان الله ور کړي اوس عیسی علیہ السلام روان دي یو ډېر عجیب خار ته ورسېدلو سیبا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې ګوري دې خار دا بوټي ډېر مزیدار تکشنه ولار دي ما مې ورور ته پرونو خبره کوله ما ویل دی غرونو بیا د سپرلی د زیب او زینت سنگار واغوستلو د سپرلی کې د خدای شان دی ار یو زی خپل سنگار سمکه راښکاره کوي بوټه سیبا سر کې ګل لا پیدا کی هر یو سی سیبا خپل وي الله دې موږ او تاسو په اعمالو خپل کی چې قبر ته خپل عمل سره لاړ شورونو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چلاړو سیبا د دې کلی دا نوجوانان دا سپینګری دا ماشومان د عیسی علیہ السلام مخه ترال لوډیر اکرام ورته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو خدای دا څنګه خلق دی زما خو ډیر عزت فرمایلو مال ډیر اکرام راکو او دا دومره خلق دی ګوره خدای ورته څومره خپل ځمکه ورکړي څومره خپل باغونه الله ورکړي عیسی علیہ السلام یو چینه ولیدله چې حق حیران شو ورته چې یا الله دا چینه خدای تاسو څنګه جوړه کړې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا حالات ولیدل به عیسی علیہ السلام لاړو مطمئن تر روان شو درې کال بعد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام راغ او عزیزانو هغه خار دی هغه باغونه دي هغه چینی دي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې ودریدلو نه هغه باغونه شته دی نه هغه چینی شته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رب العالمین زرکی واچول چې عیسی علیہ السلام تپوسو کی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چینی ته ودریدو یا رب العالمین دلته ډیره مزیدار چینه ډیره مزیدار وب پکې روانې وي نن هغه وب ګورم نه د دې چینی په غاړه باندې مزیدار بوټي نن هغه بوټي ټول اوچ ولاړ دي اے رب العالمین سوجدا دا هډیر نیکان خلقو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرائیل علیہ السلام راغی ورته وی اے د رب العالمین نیک پیغمبر رب العالمین سلام کوي د سلام نه بعد الله فرمایي پدې چې نه کې یو بالمازه انسان مخ وینځلو اغه مخ انزلو په وجه باندې الله وی ما دا چې نه اوچکړلا رب العالمین وی بوټي می اوچګړل خدای وی پدې باندې د بالمازه انسان دو بو اثر ورغی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو او یا رب العالمین د بالمازه بس انجام وی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته راغی ورته او فرمایل چې رب العالمین با بالمازه انسان ته په جهنم کې یو کند تیار کی هغه کند ته داغه کند نامه د الغی نامه ده الله دې مونږ او تاسو د جهنم نه محفوظ اوساتره الغی نامه ده د جهنم دې کندل بزی قران کریم کې الله فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قران کې هغه لفظ راغی غی لفظ راغی دا غی الغی امام عطار رحمت الله علیه فرمایي امام عطار لوی مفسر دی هغه د الغی لاندې ترجمه کړي کی چې الغی دا په جهنم کې یو کند ده یو دند چې دا د وینو او زونه پروت دی او دې کې سبا دا مرداري ویني دي مرداري زوی دي قضا کون کې انسان به الله دغه الغی کند له وګرځي او په دې کې به پروتي دا انسان به لاندې چغه وای چې الله د دې بدبوینه ما وباسا اور د جهنم ته می وګرځوا خود دې ګندک کند نه می وباسا امام عطار رحمت الله علیه وی دې به نه خارجيږي دې کند نه عزیزانو مون مقضا کوي نوجوان نسل مون مقضا کوي مون مقضا کوي چا نه قضا ده توبې وباسي الله رب العزت تا او عبد الله ابن عباس سوي عبد الله ابن عباس د الغی ترجمه کوي فرمایي چې دا هغه زیره هغه کند ده چې دې کې اور بلیږي او دا دومره ګرم کند ده چې د جهنم نور کند تینه امان غواړي عزیزانو مول مقضا کوي
द दुनिया कारोबार दे कौ बे इंशाअल्लाह खुद मानजो हुक्म चरागे मंजिल बजान बराबर हो इंशाअल्लाह अज़ीज़। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई मस्जिद नबवी के नास्ते रुणु ये कोम बल राय दीगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के नास्ते अल्लाह दे मुंगो तासी मस्जिद नबवी तो बार बार बोतले और मस्जिद नबवी द आराम और द रूह द खुशहाली अस्पताल दे ये कसरा गए सहाबी दे और दरवाजे सर उधरे दो दा सहाबी दुरुशुल द जनाबे रसूलुल्लाह निवले दाऊदी दुरुशुल सर जाड़ी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्तरावे वर तवी ए द अल्लाह बंदा वले जाड़ी वर तवी ए द अल्लाह हबीबा प्यार में मर दे सो गिलाम बैना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निहायत रहमदिल इंसान दे अल्लाह जल्ल जलालू फरमाई लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। दामेदा का इनामदार सिफातु किरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निहायत रहमदिल पैगंबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाइल ए द अल्लाह बंदा स्ताद प्लार दलाम बवुल सुखस्त दे ना को सुगिलाम बैना व या रसूल अल्लाह च सुगर तराश वापस दिलारशी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाइल व अबू बकर सिद्दीक वर सरलारशा व उमर इब्न अल खत्ताब वर सरलारशा दा द्वारा सहाबाई किराम रवान शु दा सहाबी उड़ान दे द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्वयरान मुबारकान दसखरान मुबारकान द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिलास और गसलास द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिश्मे तोर अगर दो गुलान रवान दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाइल दी सरलार शे द प्लार वले सुगन लाम भाई कल चिदा द्वारा लाड दगा सहाबी वरतवी दा जमा प्लार प्रोते पदे बानियो कपड़ा परतदा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु द उमर फारूक ने उड़ान देशो द सर मुबारक ने कपड़ा ऊंचा तकड़ला लांदी उली दला द कपड़े लांदी खिंजीर प्रोते टोल शिकल द खिंजीर दे अगी वर बांदी कपड़ा वाचोला वर तवी ए इंसान द अल्लाह बंदा ए द खुदे बंदा ताखु मंग इंसान तनेवरा उस्ती ताखु मंग खिंजीर त उदरउलियू दाखो इंसान न दे प्लार दी कमजे प्रोत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु वर सरागे अगी तीन सादर लरी कुड़लो चिगूरी टोल बदन द खिंजीर दे उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वर बानी सादर वाचो वर तवी ए द अल्लाह बंदा द जनाबे रसूलुल्लाह फख्र मौजूदा दरबार के चा दरोग वेली नदी तादा दरोग वली उवेल अगे वर्त फरमाइल वल्लाह जमादी परब्द काबे कसम हुई जमादी परब्द जमीन और आसमान कसम हुई जमादी परब्द जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसम हुई चदा जमा प्लार दे द्वारा वापस लाड़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उदरे दल वर्तो ए द अल्लाह हबीबा मन खो इंसान तनउतली देखो मन खिंजीर तो उदरौलू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतल लिल आलमीन मुबारक देरा पासीद आग जड़ी दले सहाबी पुकुर के पातिशलो दादुथी नरालल वर्तो ए जमा मलगरो ए जमा यारानो तासे आग मरगरे सकुलो वर्तवी फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह अब उसमें कबांधे गुर्जी दलो चिमंदागी दो कुरना बाहर राउतलू हुजूरी पाक में वो तो फरमाइल वो तासे राज़ी मासरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रागे द दो कौन सरदार मुबारक निसादर तो उदरे दलो आगी कपड़ी लांदी इंसान द पर दुआ गाड़ी वो या रब्बुल आलमीना या अरहमुर राहिमीना
یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینهما ویا رب العرش العظیم یا رب العالمین یا اللہ زولاڑ ما یا اللہ ستا پیغمبر ما یا رب العالمین خدای دا انسان چې تا مسخ کړي دے یا اللہ تے رنگ واپس دا انسان جوڑ کا ابو بکر صدیق تا وی اے زما دا غاری سور یارا صادر تی نوچت کا حضور علیہ السلام چې په مخ مبارک باندې لاسونه راکل ابو بکر صدیق تی نس صادر مبارک اوچت کړلو انسان پروت ته ټول الحمدللہ حضور پاک ته الله دومره شان ور کړی حضور پاک ته الله رب العزت دومره شان ور کړی نبی علیہ السلام مبارک ورته اولام بوي ابو بکر صدیق غلام بولو ایرونو عمر فاروق غلام بولو د صحابي پلار دی ګوره ښا د صحابي پلار دی چې عمر غلام بي ابو بکر غلام بي چې په بدن ورته ابو بکر اچي او د عمر په شان دي غیرتی انسان په لاس وخی کفن وشو ارسه برابر شو قبرستان کې خخولو چې کله قبرستان کې خخ شو تختې ټوله کې خودلې شوې سبا نه او بل ورځ د دې نه تخته قدرتي کولاو شوې وا چې او کسراغه بیت نه خنزیر جوړ شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی راو غختو ستادی پلار کم یو عمل کولو دې کم یو داسې عمل کړي چې خدای پاک په قبر کې په قلار نه پری دی هغه ورته وی والله زما دې پر رب ذل جلال قسم وی زما پلار مونږ کې سستو مونږ به په خپل ټیم باندې نه کولو ورونو مونږ ته متوجي شي امت دعا غواړي شلک خلق سلويخ لك خلق عرفات کې جاری یا الله ترحمو کې یا الله ترحمو کې لیکن تاسو ګورئ ورزنه بلی ته فتنه ورزنه بلی ته فتنه دا وجه دا دورونو چې موږ نه الله جل جلاله په صحیح معنو کې هیر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل قبر دا د جنت ته باغچونه او باغچه ده او قبر د کندو د جهنم نه یو کند ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دی قبر ته تیارې پکار دی او کله چې دی قبر ته راځي نو دل ترانا نشترانا ځان سره راوړي کله چې دی قبر ته راځي دا د عمل زیاده دی کې د عمل ته پوسیږي سیدنا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یو ځل حضور پاک د قبر خوف بیانولو یره بیانولا بی بی فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارک ورته راغله ورته وی اے بابا جانا زمون بس حالوی حضور پاک نو تو فرمایل اے بچی جانی اور غره دا خبره چې داسې ونوي چې زلور د جناب رسول الله ما داسې موای چې زلور د بیبي خدیجه الکبرى ما و بچی جانی قبر د عمل زیاده په نسب باندې سو خلاصي گنا بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یوش په لګې د جاری حسین رضی الله تعالی عنہ ما شوم دے مور تراغی په خلپو سبان دی راغی مور مبارک جاری رب العالمین ته لا سنن ولدی او حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ چوڑو کې ماشوم کله کله د مور لاس تلاس ورچی کله گریوان تلاس ورچی حسین ابن علی می د مور مبارک گریوان تلاس اچولو او د مور گریوانی نیولې دی و اما جان اے گرانی مورے خو مور مبارک اللہ تعالی سننی ولی دی مور جلال کرالا و یا رب العالمین ما د خپل بابا نو اوریدل قبر د تیرو زیده قبر رنا غواړي یا الله رنا در نغواړم بے ویل یا رب العالمین قبر د عذابونو زیده نجات در نغواړم یا رب العالمین یا الله کما شم چې ما تنن گریوان تراغله ده دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
سینه مبارک باندې کله کله لوبي کوي. یا رب العالمین یا الله ماته د حسین ابن علی یا الله د حضور پاک د هغه په برکت باندې چې حسین پکې لوبي کوي یا الله ماته د قبر نه د عذاب زیره را نصیب کا. بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک شپراغلا شپه سبا شو جناب رسول الله کور تراغ ورته اے بچی جان مبارک دشا الله رب العالمین تا ستا جڑا دومره خوښه شولا چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او ماته او فرمایل چې بیبي فاطمه ته وایا چې رب العالمین وي تما بخلی بچي الله بخلی او څوک چې خدای او بخي کنه داغه دعا قبليږي. بچي زما امت ته دعا وغواړه هاي هاي بچي زما امت ته دعا وغواړه. بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وی یا رب العالمین خدای زما د بابا امتين وبخا یا الله زما د بابا امتين وبخا یا الله زما د بابا امتيان وبخا. جناب رسول الله و آمین یا رب العالمین. عزیزانو موږ تاسو ته حضور پاک دعا وغوښته دا څه باندې کو چټولا ذمہواری بل خوا کو نا الله عقل لا کړي خدای فهم را کړي الله پاک نور اوس پګمې راتلې نعمت خودلې سار شي او بیگا شي ما خام شي او سبا شي د مول متعلق مې ته سو خبره وکړې وخت در نزایا نشورونو د مانزه ټیم چې کېدلو ټول کارونه پرې دی او د هغه زنانه په شان دي چې بچي پانګار کې پروتي لیکن الله بورته انګار ګل گلزار کی. اخر کې اعظم د عیسی علی السلام یو خبره توبه او دعا کو. عیسی علی السلام وای چې یا رب العالمین څوک چې موږ کوي الله رزق پراخه کا. فرشتي وای امين الله وای ما دعا قبول کړه. خدای څوک چې پنځه وخته د جناب رسول الله امتیان په خپل ټیم باندې ادا کوي جمع سره ادا کوي الله ته ناراضي شه. الله جل جلاله دو کل رحمت په لوی دروازه کې عیسی علی السلام زموږ د پاره دعاګانې غواړي. راځي چې موږ تاسو عزم وکړو چې په کومه خبره الله خوشاليږي هغه کار وکړو ان شاء الله. موږ تاسو به دینه بعد موږ په خپل ټیم باندې کوو ان شاء الله. ټول لاسونه پورته کوي ان شاء الله. موږ په خپل ټیم باندې یا الله کوو. خدای کوم په روډ روانو او سخزوي موږ به ګاډم تعالی درس پارو خدایا سورلیبم درس پارو خدایا موږ به جمع کوو موږ به کوو ان شاء الله العزیز. ټول وعده او پیدا سکلک عزم کوي ها او اخره کې راځم دې خبره ته چې عیسی علیه السلام فرمایل چې یا الله دغه یو کس بالمازه په وجه باندې تا ثابت خاریه او چکړه که د اخر زمانه د پیغمبر امتیان بالمازوی او منظور نه کړي او د دې ارشاد نه خبر شي او بیا ورته د مانزه اهمیت معلوم شي او بیا صحیح طریقې سره توبه وباسي ای زما ربا د پیغمبر د امت سابقه ګناهونه به معاف شي. جبرائیل علیه السلام راغی وای او اے د الله پیغمبره زما رب وای چې زما د پیغمبر امتی د مانزه په اهمیت باندې پوه شو او سابقه څومره منځونه قضا شوي او داغه نه بعد توبه او وستلا الله جل جلاله دا زما حق دی زی ورته بالکل وربخمه ان شاء الله. ورونو توبه په صدق باندې به وباسو ان شاء الله. خدای مونږ به ستاد خپل حکم مطابق به ان شاء الله په وخت باندې کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي الامين. اللهم صل وسلم على النبي الامين. يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا نور السماوات والارض وما بينهما ويا رب العرش العظيم. يا الله موږ د مانزه فضیلت بیان کو الله د قبر عذاب بیان شو خدای موږ ډیر کمزوري وو یا الله زما د دې ورونو نه د حاضر جمع چې څومره ناس خدای موږ نه با موږ قضا شوي الله موږ ته بټیم برابر وي موږ به نه کړي الله خو یا الله موږ د پیغمبر د ارشاد نه خبر شو یا الله ستاسو د حکم نه خبر شو چې یلقون غیا الله ته جهنم ته ورځي ملاقاتیه د هغه کند سره چې نور جهنم ته امان غواړي خدایا زمونږ توبه ده یا الله خدایا زمونږ د دې مرګورو او زمونږه الله چې موږ څومره منځونه قضا شوي خدای دا هغه معافی راته وکړه یا الله موږ نشو کولای خدایا موږ او داس نشو کولای خدایا
تر سوچ ستا امداد را سره نوي، سوچ ستا رضا را سره نوي. یا الله مونږه مستا او تستا تقوا ته مو شوق پیدا کا، ګنا نه مو الله نفرت پیدا کا. خداوند متعال څومره دوستان الله چې د لره نږدې ناراضي، خدای د ټولو په ژوند کې، علم کې، اولاد کې، کاروبار کې برکتونه واچي. خدای زمونږ د مدرسه او ټول دینی مدارس الله آباد کی. دعا وکي د چا چې څه قسمه پریشانی وي، الله کریم کله امتحان وي، غټ امتحان وي، خدای وړو کې امتحان د غټ امتحان دروازه ده. یا الله مونږ ډېر کمزوري یو، خدای د امتحاناتو نه بغیر درنه عزت غواړو، الله عزت را نصیب کی. الله زما د دې مرګور نه چانه مونږ قضا شوي، الله دا غي ګناه ورته معاف کا. سو خدای د چا کور کې زنانه بالمازه دي مونږ نه کوي، الله باز زنانه داسې دي چې مونږ گزار نه دي. یا رب خدای منځونو سره مینه پیدا کا. یا الله د دغه خزه په شان ته الله په خپل ذات باندې یقین مضبوط کا. بعض ورونه وای زما بچي نه اهل دي خبره نه مني، بعض خاون وای زما خزانه اهل ده خبره نه مني، بعض خزه وای او یاره زما خاون ما سره جوړ نه دی. ورونو دا ټول رابطه د بره نه کټ شي، نه به الله پاک ټول دروازې بند کی. خدای چې د چا بچي نه اهل دي تی دیندار اهل وګرځي، د چا خزي بالمازه دي الله مون سره محبت پیدا کی. الله د چا خزو خاوندان بالمازه دي الله مون سره محبت پیدا کی. د مسکون کی مقام ډیر اوچت دی، د نمسکون کی مقام په کم ځای کې دی. مؤذن اذان کوي اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن آواز کی اللہ ډیر لوی دے، اللہ ډیر لوی دے، اللہ ډیر لوی دے. گواہی دی خبر کوم چې الله جل جلاله ځان سره شریک نه لري، نه په علم کې نه په ذات کې. اشهد الله اله الا الله. مؤذن د دې خبرې کوي بار بار، ز گواهی د دې خبرې کوم چې آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول الله دا آخری پیغمبر دے دے نبات بل پیغمبر ناراضی. بیا مؤذن وی حی علی الصلاة، راشا زید خلاصی تا دینا پتہ لگی دا کد دنیا جیل تا سوگلار شی. زان تا بواسطہ پیدا کی د جیل نبروغ رمٹ راشی. کد دنیا عدالت کی جج تا وړاندې کیږي واسطه به وړاندې شي، په پیسو د څه واسطې په وجه باندې بخلاص شي. دنیا کی در باندې د 302 داور اغلا عن قریب چې الله درته برات درکړي. دنیا کې بس طریقې سره، لیکن دغه مؤذن आवाज کی راشا زید خلاصی تا، بیا ورپسې आवाज کی راشا زید کامیابی دوتا. حی علی الفلاح. مؤذن وې د دینا د فلاح او د کامیابی زې بلشته دینا، ورنه بلال تب جناب رسول الله خودلې. حضور پاک میں بیمار دے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ علی شیر خدا توی یا ابا ترابا، اے د خور پلارا، اے د حسنین پلارا، آقا انعامدار ملی دلے ندے. آغ بلال چد چاپ سینہ باندی او بدن باندی د جنابی رسول اللہ د عشق داغون لگی دلی دی. اغا بلال میں راضی د حضوری پاک دروازی سر ادریگی، آواز کئی الصلاة خیر من النوم. د حضور پاک کورتم حسنین راغلی دی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دروازی تراغ ورتوی اے بلال، اے زمادنی کا غلاما،
زما بابا بیمار دے، زما بابا راوتل نشی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت عقیل توی اے عقیلہ، اے عقیل پاسا، او دا کا انعامدار جناب رسول اللہ حال او پختان و د بلال پا مخ باندې د اخ کو سیلاب جوړ دے. بلال معشوق لیدلې نه دا، بلال د خپل معشوقی پس نا قرار دے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلا دروازی د حضور تزی، کلا مسجد نبوی ترازی. عقیل رضی اللہ تعالی عنہ میں د حضور پاک دربار تزی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل اے عقیلہ علی صاحب تو آیا چراشا. علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مراغے حضور پاک دا غوی پوگا باندې لاس کی خودو لاړو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا بیماری عارض وا کم چې یہودی زہر ور کړو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی با کلا کلا آغا سر را اوچتی دلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را پاسدو به فرمایل چې مال ډیر تکلیفو، لیکن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغی، آواز کی السلام علیک یا رسول اللہ. اے دا اللہ حبیب اللہ سلام فرمائی. او بعد سلام نا اللہ فرمائی چې زما جمع ډیر خوخدا و زما حبیبا جمع تلال شا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں جواب را اولی گلو جمع تراغ د جمع دمر لوی مقام دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں فرمائل کم سرے چی جمع سر منز ادا کی، کم انسان چی جمع سر منز ادا کی، مؤذن آواز کی اقامت لولی قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. اکثر زمون دا مرگری ہوئی قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. دا قد قامت الصلاة نہ دے، دا قد قامت الصلاة دے. پا تحقیق سرا ادر و منذرا زان منزل برابر کا وردا زمر الفاظ دکھا. دیو جن بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کے با اغدا فرمائل چے او د سنو باندې خپل نظر ثانی واچوي. بے بے او فرمایل چې جمعه ته پتلو نظر ثانی واچوي. بے بے او فرمایل چې کله تاسو جمعه تلار شي صف کې د ناس زید تکم نه تنظیم وګوري، دا سه ځکه کینه نه چې چاته تکلیف اون رسوي. او چې وخت د اقامت شي نو قد قامت الصلاه سره ودرېږي، حي علی الصلاه سره ودرېږي، حي علی الفلاح سره ودرېږي. چې ناس دی صفونه برابر وي کني اقامت شروع کې دو سره ودرې گئی. کمال تا ګوري کله چې مؤذن قد قامت الصلاه وي دغه وخت د الله رب العزت یو فرشتہ راخته کیږي سیبا، او د دې فرشتي سره دا فرشتي کار دی چې دا مؤذن کوم الفاظ وي دا الفاظ ور سره وي لګوي. خو چې کله مؤذن دې ز تراشي قد قامت الصلاه، آغا فرشتی سرا د اسمان د ملائکه اتار او جنگیگی. د اسمان ملائکه په انتظار دی، دا لاندې فرشتہ دعا غواړي چې یا رب العالمین کم خلق چې مانځه تراغلی او جمع سره مون ادا کوي، یا الله رزق کی برکت واچوا. انور ټول فرشتي سوي آمین. یا اللہ تید جون خوشحالی نصیب کا. نوری پرشتی ہوئی آمین. کلچ اقامت خلاشی مؤذن آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. دغه ملائک روان شي، نور ملائک جماعت ترازی د جمع نه حلقه جوړه کی. دغه ملائکه اغه ملائکه اون تپوس کی تاسیس د پاره دعا او غختلا. هغه ملائکه الله علیم بذات الصدور دی،
من ورته د رزق پراخې دعا وغوښته، من ورته د اولاد صالح دعا وغوښتله، من ورته د ژوند سکون دعا وغوښته. هغه ملائک ورته وی زمون ور باندې امین دی، زمون ور باندې امین دی. دی ورته وی تاسو ورته څه دعا غواړئ؟ وای من هر هغه څوک چې په جمع باندې ولاړ وي، یا رب العالمین خدای حضرت سکون ملاو کا. نن هر څه شته اوس دلته سکون نشته. غواړي هغه ملائکه وی زمونږ ور باندې امین دی. هغه بندي د هغه بنده په دعا چې تاسو ورته دعا غواړئ، ملائک دعا وغواړي، دوی روان شي. نن زمونږ رزق تنگ دی، ژوند مو تنگ دی، سکون او خوشحالي نشته. زمونږ او دس کې فرق دی، زمونږ بیا جمعه تراتلو کې فرق دی، بیا د الله نه په غوښتو کې فرق دی چې الله رب العزت نه به څنګه غواړي، څنګه به غواړي او زمونږ نه وړاندې صحابه څنګه غوښتي. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، الله کافی دی. ګوره ښا ورونو د خدای سره داسې دوستی جوړول پکار دي لکه امام زین العابدین رحمه الله چې جوړ کړه. خو زه بل دا خبره بار بار کوم کنا چې د باز د جالنا د باز بچی الوزی. د حضور پاک په غیږ کې پلارانو او نیکونو تربیت حاصل کړو. امام زین العابدین یو جمعات کې ولاړ دی او مونږ کوي. الله زمونږ د ستاسو ټولو داسې یقین مضبوط کړي. ټول دا خبره کوو مونږ مولانم چې کینو یقین مضبوط، خو یقین د چام نه دی مضبوط، نه زما مضبوط دی او نه د بل او نه د بل. الله دې رحم وکړي. دا د یقین خبره دی الله زمونږ زړه ته ښکته کړي. والله که یقین جوړ شو، یقین جوړ شو، بیا به د الله جل جلاله ډېر داسې کارونه او داسې خیالات چې ستا په سوچ کې نه الله رب العالمین به برابرې. امام زین العابدین په جمعات کې ولاړ دی او مونږ کوي. کله کله امتحان راځي داسې په چت باندې اور ولګېدلو، د جمعات په چت باندې اور ولګېدلو. امام زین العابدین رحمه الله لا ځان د ارچا ډیر شیرین دی. ګوره ارچا د ځان ډیر شیرین دی. امام زین العابدین خبره می کوله د موسی علیه السلام په دور کې خبره کوم نه به دارنه هېریږي نه ان شاء الله. د موسی علیه السلام خبره نه هېره نشي. موسی علیه السلام جلالی پیغمبر دی،